السلام علیکم دوستانو، په دې ویډیو کې متاسو ته ډېر مهم معلومات راوړي دي چې ځینې خلک تاسو به د هغوی ویډیوګانې کتلې وي چې هغوی په خپل تمبنیل باندې داسې لیکلي وو چې په مینه کې یا په محبت کې بدکاري کول یا زنا کول چې دي نو دا څنګه دي، آیا دا جایز دي که نه. په دې باره کې به تاسو سره ډېر تفصیلي معلومات شریکوو. قدرمنو ویډیو را سره تر اخره وګورئ او چې ویډیو مو تر اخره نه کتلې نو هیڅکله هم په منځ کې ویډیو مه سکیپ کوئ. که یو ښځه او سړی چې هغوی مطلب ښځه او خاوند نه وي او هغوی کوم ملاپ وکړي نو دغه د زنا وایي. دغه زنا که یو بل سره د ویده کېدلو په صورت کې وي یا د یو بل ښکلولو او یا پردۍ ښځې ته چې په غلط نظر باندې هم انسان ګوري نو دا هم د سترګو په زنا کې شاملېږي. زنا چې دا په اسلام کې یو ډېره لویه ګناه ده او اسلام کې داسې خلکو ته په دنیا کې هم سزا ورکولي ښودل شوي دي او د مرګ نه پس د دې بیا الله پاک ډېرې سختې سزاګانې ورکوي. د زنا په باره کې څه احادیث او قرآني آیاتونه هم راغلي دي چې ډېر په سختۍ سره پکې منې فرمایل شوې ده. نن سبا چې کوم لیدل کېږي په بازار کې ډېر خلک په دې ګناهونو کې اخته دي، خاص کر په بازار کې هغه ښځې او سړي کوم چې په بازار کې کار کوي یا د هغوی واسطه وي بازار سره، نو دومره په رش کې یو بل سره روان وي چې د هغوی اندامونه د هغوی وجودونه یو بل سره لګي. که ښځه وي که سړی وي نو دوی هېڅ پروا نه کوي. ان ځینې سړي خو داسې هم وي چې پردو ښځو سره تعلقات جوړ کړي او بیا ډېر په مینه باندې وایي چې زما پلانکۍ جینۍ سره مینه ده یا پلانکۍ جینۍ زما دپاره راغلې وه او یا زه یې خوښ یم، نو دغسې خبرې بیا کوي. قدرمنو دغه کوم زنا چې ده، دغه کوم غلط کار چې دی، د دې دا ګناه چې ده دا مور پلار ته هم ورکول کېږي، ځکه چې مور پلار ته پکار دي د خپلو بچي صحیح تربیت وکړي او کوم بچی چې بلوغت ته رسي پکار ده چې د غلط کار باندې شروع کېدو نه مخکې د هغه واده وکړي. ځکه چې نن سبا په دې زمانه کې که یو انسان بالغ وي عاقل وي او هغه واده نه کوي نو الله پاک هم په دې وجه باندې ځکه ناراضه کېږي چې هغه انسان بیا غلط کارونه شروع کوي. نو قدرمنو دوستانو، الله پاک په قرآن کې هم په یو ځای کې فرمایلي دي چې پاک دامنو جنکو دپاره پاک دامن سړي دي. د دې مطلب دا دی چې که ته ښه نو الله پاک به ستا دپاره یو ښه رشته پیدا کړي، یعنې که ته هلک یې الله پاک به ستا دپاره یو نیک بیبي ستا په قسمت باندې کړي او که جینۍ وي الله پاک به یو نیک سړی په قسمت باندې کړي، خو په شرط دی چې خپله هم پاک وي. نو قدرمنو د دې نه معلومیږي چې زنا یو داسې عمل دی چې ډېر ناخوښ عمل دی په اسلام کې او الله پاک ته ډېر زیات ناخوښه دی او د دې کار ډېر سخت عذاب هم دی. نو د دې نه مختلف قسم بیماریانې هم خورېږي. نو په کار ده چې د دې په باره کې داسې هم یو کمپین وچلول شي چې د دې قبیح او بد عمل نه ځانونه وساتل شي او د دې عمل مخنیوی وشي. ستاسو مننه چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. که دا معلومات ستاسو خوښ شوي وي ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ.